سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د پای نټورک د KYC کولو طریقه په 2025 کال کې د ټول اپډیټ او نوي تغییراتو سره تاسو ته یاد کړم. نو راځئ راسره ویډیو تر پای وګورئ او که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. دوستانو ګورئ پای نټورک یادونه کړې چې 14 د مارچ پورې تاسو خپلې KYC او میګریشن کمپلیټ کړئ. میګریشن خو موږ نشو کمپلیټوی، خو که چاته KYC راغلی کوشش کوئ چې تر 14 د مارچه دغه KYC تکمیل کړئ. ممکن له هغه وروسته څه تغییرات راووځي بیا ستاسو په ضرر وي، نو بهتره دا ده که KYC درته وي KYC مو کمپلیټ کړئ. اوس به څنګه KYC کمپلیټ کوو او څنګه کیږي؟ دې کار لپاره به تاسو لومړی دغه درې کرښو باندې کلیک کړئ او دلته تاسو باید پای براوزر انسټال کړئ. صحیح، پای براوزر به انسټال کړئ دوستانو. په پای براوزر کې KYC کیږي. پای براوزر چې مو انسټال کړ دلته دغه آپشن تاسو ته راځي ساين ان ټو پای براوزر. په دې باندې به کلیک کړئ او خپل پای نټورک به د پای براوزر سره کنیکټ کړئ. زه په همدې کلیک کوم، د ما کنیکټ هم ده، خو دوباره به خپل پای براوزر اکاونټ ته داخل شم. نو پای براوزر کې بیا تاسو کولی شئ KYC ترسره کړئ. نو دغه اوس به دا پای براوزر ته لاړ شي او که تاسو نه یې ډاونلوډ کړئ تاسو ته به ډاونلوډ راشي. نو ډاونلوډ یې کړئ او بیا دوباره په همدې سټپ ور داخل شئ. ښه، ما خپل براوزر واس که تمه کېږم لوډینګ یې تمام شي. ښه نو پای براوزر راته راواز شو. دلته به اوس د KYC لپاره تاسو راشئ، د KYC په آپشن کلیک کړئ. نو دلته تاسو KYC کوی شئ. زه په همدې کلیک کوم او دلته لوډینګ کوي. اوس چک کوي چې آیا ماته KYC راغلی او که نه. نو تاسو ته هم دا ډول لوډینګ کوي. نو ګورئ ماته KYC راغلی، لا یو څو سټپه مې مخې ته هم وړې وه. که تاسو ته KYC راغلی نو دا ډول صفحه راځي، او که KYC تاسو ته نه راغلی نو تاسو ته بیا دوستانو دلته لیکي چې تاسو ته فعلا KYC نه ده راغلی. نو چاته چې نه راغلی هغه د انتظار وکړئ، او چاته چې راغلی نو هغه ته به دا ډول صفحه راځي او دلته به اوس موږ KYC کوو. ښه نو زه راځم اوس سټپونه مخ ته وړم. ما دوستانو یو څو سټپه مخ ته وړي وو، نو دا اوس بیرته شاته هم نه ځي چې زه هغه تاسو ته وښیم. خو په لومړي سټپ کې دوستانو ستاسو نوم غواړي، نوم به هم د پاسپورټ یا تذکرې مطابق ولیکئ. هیواد درنه غواړي او دغه ساده څو سټپه درنه غواړي به ولیکئ او بیا به نیکسټ ووهئ. دلته نیکسټ به ووهئ، بیا دلته به بیا نیکسټ ووهئ، بیا به نیکسټ ووهئ او بیا به نیکسټ ووهئ. بیا هغې څخه وروسته تاسو ته وایي چې دا ډول صفحه راځي چې دلته تاسو په پاسپورټ KYC کوئ، په تذکره یې کوئ، ډرایوري لایسنس. زه غواړم په پاسپورټ یې کوم، پاسپورټ انتخابوم او دلته تاسو ته وایي چې دغه ډول باید پکچر واخلئ، منل کېږي. دغه ډول تاسو واخلئ چې ومنل شي، دا ډول یې مه اخلئ چې نه منل کېږي، بیا KYC م رجیکټ خوري. دلته به ایمرایډي باندې کلیک واخلئ دوستانو، مخ ته ځو. اوس به خپل پاسپورټ یا خپل تذکره باندې KYC کوئ یا به راواخلئ. دلته به په دې ایډیټ فرونټ فوټو باندې کلیک کوئ او خپل تذکره یا پاسپورټ به راواخلئ. زه د مثال په ډول دغه زما پاسپورټ ده، خپل پاسپورټ ورته رااخلم او دا به په منظم ډول ورته عکس واخلئ. زه اوس د عکس اخلم. نو دغه د ماتې عکس واخیسته دوستانو. عکس بیا هم وګورئ چې منظم وي. که منظم نه وي دلته دا د علامه ووهئ، دا سطل غوندې چې ده، او بیرته خپل څنګه کوئ پاسپورټ ورته سبمیټ کړئ. ښه نو د ما برابر ده دوستانو، کوم خاص څه پکې نشته ده. نو لاندې نیکسټ سیټ اپ آپشن وهم، مخ ته ځو. دلته نور معلومات زموږ نه غواړي دوستانو، نوم و، تاریخ و، ایمیل و، ID و، دغه څیزونه غواړي. دا به یو په یو اوس ډک کړو. په لومړي کې تاسو څخه ستاسو لومړنی نوم غواړي، دا زه اوس ورکوم. ښه، دا مې ورکړه. دوم کې تاسو څخه میډل نیم یا منځنی نوم غواړي، که چېرته یې نه لرئ دا اختیاري ده، مې لیکئ. دریم کې تاسو نه تخلص غواړي چې زه تخلص ورکوم د پاسپورټ مطابق، یا همغه فیمیلی نیم. دلته درنه جنډر غواړي ستاسو جنسیت، نارینه که یې میل که ښځینه یې فیمیل. نارینه یم میل لیکم. ډیټ آف برډ تاسو د زیږېدلو تاریخ، دلته به خپل د زیږېدلو تاریخ ورته ورکړئ. زه راځم خپل د زیږېدلو تاریخ ورکوم. دا به لومړی کال انتخاب کړئ، څوم کال کې زیږېدلی، په عیسوي 2003 د مارچ میاشتې، زه به میاشت اپریل کم او 29 تاریخ. نو دا د ما ډیټ آف برډ و، دا مې ورته برابر کړو. دلته به ایمیل لیکئ، خپل یو ایمیل ولیکئ. زه د پای نټورک ایمیل مو بهتره ده، زه خپل د پای نټورک ایمیل لیکم. دلته ډاکومنټ ID نمبر، ستاسو د تذکرې نمبر یا پاسپورټ نمبر دوستانو به لیکئ. د تذکرې شاته هم نمبر یې، مخې ته هم، او د پاسپورټ په داستان کې نمبر یې چې شروع یې په P باندې کېږي. نو زه اوس ورته پاسپورټ نمبر لیکم. نو دا مې ولیکه. دا به هم ورته دقیق لیکئ دوستانو، ښه، معلومات هم باید دقیق وي.
دلته به ایکسپایر ډیټ اف آی ډي ستاسو د دې تذکرې یا پاسپورټ ایکسپایر تاریخ به لیکئ. هره تذکره ایکسپایر پاسپورټ لري، تاریخ لري. زه خپل ایکسپایر پاسپورټ هغه ورته لیکم تاریخ 2029 او د مارچ میاشتې 18. نو دلته به 18 انتخاب کوم، دغه دا هم تر سره شو. نو اوس به دوستانو لاړ شو بلې مرحلې ته. دلته دغه اپشن که چېرته ستاسو تذکره بیا د ایکسپایر تاریخ نه لري، تاسو به دا ټکی ورته آن کوئ او که لري بیا دلته لیکئ ورته. دلته اوس کنټري غواړي، کوم کنټري کې افغانستان کې ځئ، افغانستان هم دلته ستاسو ادرس غواړي، خپل ادرس به ورکوئ چې چېرته تاسو اوسیږئ. زه مثال په ډول خپل ادرس ورکوم، کابل افغانستان. کابل افغانستان مثال زه کولی شئ بیا خپل کوم ځای کې اوسیږئ هغه مو لیکئ. زه مثال ورته لیکم هسې ناحیه ورته لیکم. نو دوستانو ما خپل لاین 1 ادرس ورته ولیکه، نو تاسو به هم خپل د اوسېدو د ځای ادرس لیکئ. ادرس لاین 2 داسې ده دوستانو، اختیاري ده، یعنې تاسو دوم ادرس چېرته دوم ادرس لرئ وی لیکئ، که نه لرئ دا اختیاري ده، لیکلو ته اړتیا نه لري. بل سیټي برخه ده، سیټي کوم ښار کې یئ کولی شئ دلته ورته خپل د زیږېدلو ښار یا د اوسېدلو ښار هر یو مو زړه وي هغه ولیکئ. زه مثال ورته خپل د زیږېدنې ولایت لیکم. نو دا ده دلته سټیټ پروینس یا همغه ایالت ته دوستانو یا ولسوالۍ ته هم ویل کېږي. نو تاسو کولی شئ دلته خپل د ولسوالۍ نوم ورته ولیکئ. نو زه ورته دا هم اوس لیکم. ښه دوستانو ما د ولسوالۍ نوم هم ورته ولیکم، یا همغه ایالت یا پروینس ټول یو دي. بله نه دوستانو د زیپ کوډ لاندې زیپ کوډ ده، دلته به د خپل ولایت زیپ کوډ لیکئ. هر ولایت یو زیپ کوډ یا پوسټل کوډ لري. نو تاسو به څنګه دا معلوموئ چې زیپ کوډ ستاسو د ولایت څه ده؟ تاسو به لاړ شئ ګوګل کروم ته، اول به خپل د ولایت نوم ولیکئ. مثال که کابل کې وبه لیکئ کابل زیپ کوډ، که مثال هرات کې هرات زیپ کوډ، که کندهار کې کندهار زیپ کوډ، خپل د ولایت نوم او سره به زیپ کوډ لیکئ. بیا هلته تاسو ته ویب سایټونه راځي زیپ کوډ یې لیکلي. مثال زه کابل کې اوسېږم، کابل زیپ کوډ چې ده 101 ده 102 ده، دغه ډول دی کابل زیپ کوډ دی. نو دا ما د کابل زیپ کوډ ولیکه، تاسو کولی شئ د زیپ کوډ نه هم ګټه واخلئ. خپل اطلاعات به یو ځل بیا چک کړئ چې هر څه مو سم وي، نو سبمیټ به یې کړئ. ښه زه یو ځل چک کوم. ښه دوستانو زما په معلوماتو کې کومه غلطۍ نشته، نو زه نیکسټ سیټ اپ وهم او مخې ته ځم. او دلته به وګورو چې نور کوم سټیپونه راځي موږ ته، هغه به په ګډه تکمیل کړو. نو په تمه کېږم چې دا مخته لاړ شي. ښه نو دوستانو اوس دلته ستاسو مخ درڅخه غواړي سکان کوي. نو په دغه شرایطو باندې چې دلته یې لیکلي دي کامرې ته ځان برابر کوي او خپل مخ سکین کوي. زه اوس راځم ایم ریډي باندې کلیک کوم او خپله څېره ورته سکین کوم. دوستانو تاسو ته دا ډول صفحه راځي، لاندې به سټارټ ریکارډینګ ووهئ او خپل څېره به ورته ریکارډ کړئ. د چوکاټ کې به خپله څېره ورته راولئ. دلته بیا تاسو ته دوستانو وایي چې یا خندا وکوئ یا چپ اړخ وګورئ یا ښي اړخ، تاسو به همغه کوئ. ښه نو دا ګورئ دا مې هم ترسره کړ. نو دا لاندې اوس وایي چې دې اړخ ته وګورئ، دې اړخ ته به وګورئ. نو دا هم وشو، لاندې به بیا دا شین رنګ یس وهئ. لوک اپ وکوئ، پاس وګورئ. نو دوستانو دا هم وشو، بیا لاندې به دا علامه وهئ. اوس وایي چې لاندې وګورئ، لاندې به ورته وګورئ. دا مو شو، بیا به دا یس علامه ووهئ او زموږ هر څه ورته اپلوډ شو.
نو اوس به دا هم کمپلیټ شي او موږ ته به دا انډر ریویو کې شي. تمه کېږو لوډینګ بیا تمام شي. اوس ښه نو دوستانو لوډینګ تمام شو، بل سیټ اپ ته راغلو. دلته دوستانو اخیری سیټ اپ د تاسو ته وایي چې دغه خپل معلومات وګورئ چې چیرته غلط شوي نه یي. نو خپل معلومات به له دې ځای څخه یو ځل وګورئ، له سره به وګورئ چې چیرته مو غلطي نه یي کړي. نو که چیرته کوم ځای کې غلط وي دغه د پنسل نښه به ووهئ او هغه به ایډیټ کړئ او جوړ به یې کړئ. مثال ما تخلص غلط ورکړی و، ما اوس ایډیټ کړ. نو چې هر څه مو سم ول، مشکل پکې نه و، لاندې به نیکسټ ووهئ او ستاسو نور څنګه کېږي معلومات سبمیټ کېږي. دا هم پاسپورټ او ستاسو عکس د لاندې به سبمیټ ان پی باندې کلیک کړئ. دلته به په دا یس باندې کلیک کړئ لاندې او ستاسو ډاکومنټ به اپلوډ شي. وګورئ پروسیسینګ کې شو، لږ به ټایم کوئ، دا اوس اپلوډ کېږي. نو دغه دا اپلوډ شو او اوس به موږ انتظار کوو چې دا څنګه شي کی وای سی اپروف شي. دلته دا تاسو لاندې سی سټارټس باندې کلیک کولی شئ. دا ګورئ اپلایم کړی ورته او دا پروګرس کې ده. نو دا لږ ټایم نیسي، بیا معلومات راځي، چاته 1 ساعت کې، چاته نیم ساعت کې، چاته تر کلونو هم انتظار نیسي چې دا کی وای سی دی څنګه کی اپروف کی. نو نور به ورته انتظار کوئ او دلته بیا چک کوئ چې ستاسو کی وای سی شوی نه ده شوی. نو دغه دوستانو د پای نیټورک کی وای سی وه په 2015 کال کې سره د مکمل سټپ او معلومات